لکه دا توپوس ډیر ملګري کوي هر وخت کوي، یا لکه ځینې خلک وایي د غیبت نه به څنګه بچ کېږو، یا ځینې خلک وایي زما د سترګې به د دې حفاظت څنګه به کېږي. دا خبره ډیره اهمه ده، دې خبرې ته لږ سوچ وکړه. ډیره اهمه خبره دا ده، یو صحیح حدیث دی او دې حدیث ته ډیر مخکې ما ویلي و دا حدیث ډیر ضرور دی او ډیر د یېرې والا حدیث دی، او دې حدیث ته علماء صحیح حدیث ویلې. شیخ البانی رحمه الله هغه وایي صحیح دی، ابن ماجه کې وایي دا حدیث صحیح حدیث دی. د الله نبی فرمایي ذا لأعرفن اقواما من امتی، زما په دې امت کې څه خلک لري، څه قومونه دي، یأتونا بحسنات یوم القیامه مثل جبال یا امثال جبال تهامه. د قیامت پر ورځ چې میدان د قیامت ته راشي دومره نیک اعمال به کړي وي لکه د تهامه د غرونو غوندې نیک اعمال به کړي وي. خدای الله نبی فرمایي نیک اعمال یې کړي دي، خو فیجعلها هباء منثورا، رب العالمین به د دې ټولو نیک اعمالو نه یو دوړه ولزولی شوې وګرځوي. رب العالمین وله اینې قبلی بیخي ثواب پې نه ورکوي. صحابه کرامو رسول الله ته ویل یا رسول الله دا خلک راته لږ وښیوه چې دا څوک دي چې دومره نیک اعمال یې کړي لکه د غرونو غوندې نیک اعمال، خو رب العالمین یې نه قبلوي. د الله نبی ورته وایي اما انهم اخوانکم ومن جلدتکم وياخذون بالليل كما تاخذون. د ستاسو ورونه دي، ستاسو غونتی دي، تهجد تم پاسیږي لکه تاسو تهجد کوئ، دیم تهجد کوي، خو رب العالمین ولا یو نیک عمل نه قبلوي. ولې؟ د دې صفت داو ولکنهم اذا، د دې صفت داو اذا خلوا بالمحارم انتهكوها، چې کله به د نورو خلکو نه ځان لشو او حرام کار به پټ کولو، د دې په وجه باندې رب العالمین ولا ټول نیک اعمال یو دوړه ولزولی شوي ګرځوي. دې خبرې ته لږ سوچ وکړه. ته به منظم کې، ته به روجیم نیسې، ته به تهجدم کې، خو دا صفت کو تا کې پکې وي که په هر چا کې دا صفت پکې وي چې ځان لشي، پټ شي، پناه شي، بیا یې چې په کومه ګناه باندې لاس بریږي نه کوي، د داسې سړي عمل نه الله د قیامت په ورځ باندې یو دوړه ولزولی شوې جوړوي. ولې؟ د ده مراقبت الله، دا یې سوچ نه و چې رب العالمین ما په دې پټ ځای کې ګنیني. که شرې دا یې سوچ وی ده به په دې خالي ځای کې په دې ځاله ځای کې ګناه نه کولی. خو د ده عقیده داسې ده چې ما الله نه یې. هر یو سړی چې یو نیک عمل کوي ته سوچ کول او کا، هر ګناه چې تا نه کېږي دې خبرې ته سوچ وکړه لږه تا څه عقیده ده، الله دې ییني که نه دې ییني. که دا عقیده دي چې الله مې ییني، والله که ستا دا عقیده یقین نه جوړه شي والله چې ما او تا به چېرته ګناه ونه کړو. ځکه رب العالمین په قرآن کې فرمایي دا ډېر خلک چې ګناهونه کوي که نه، د هغو خیال لري ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. د ډیرو خلکو خیال داري الله ته پته نشته زه چې څه کوم رب العالمین مانی نه په دې حال کې کدا عقیده ستانه وي والله کستانه چرته په پټ ځای کې ګناه شوی. لکه دا توپوس ډیر ملګری کوي هر وخت کوي، یا لکه ځینې خلک وایي د غیبت نه به څنګه بچ کېږو، یا ځینې خلک وایي زما د سترګې به د دې حفاظت څنګه به کېږي. دا خبره ډیره اهمه ده، دې خبرې ته لږ سوچ وکړه. مراقبه په ځان کې پیدا کړه. مراقبت الله څنګه؟ که دا عقیده دې جوړه شوه ته چې چاته ګوري یو بل ذات دی، د هغه سترګې او د هغه نظر په تا باندې ستا د دې نظر نه په دې انسان باندې هغه د باندې مخکې لګېږي. دا خبره سوچ وکړه. که دا عقیده دې جوړه شوله، دا عقیده چې ته چاته ګوري لږ سوچ وکړه، ته چې چاته ګوري د دې نه یو ذات مخکې بل دی، هغه ستا دې کتلو ته ته چې چاته ګوري د دې نه مخکې ته لیدلی.
نو د سیدام یاد وساته ته چې د چا غیبت اوري یو ذات شته دی چې هغه ستا دا غیبت تی چې اوري ستا د دې اورېدو نه مخکې هغه اوري ته چې په چا باندې بدنامه لګې ستا د دې خولې نه چې کومه خبره راوځي ستا د دې خولې نه بلا نه راوتلي خو رب العالمین د مخکې نه هر څه لیدلي دي چې ستا د دې خولې نه داسې خبره راوځي دا د دې زمانې د نوجوانانو لپاره د دې زمانې د بې حیايي زمانہ د پیتنو زمانہ د شرونو زمانہ د هر یو ګناه د زمانہ هر یو طرف نه د زنا او د بې حیايي جالونه خوار شوي دي هر یو څوک بې حیايي طرف ته رابلل کوي خو که چا کې د مراقبت الله دا عقیده چې الله مې په دې حال کې دی والله که هغه د دې زمانې په هر پیتنه کې راشي خو د دې عقیدې په وجه باندې به بچ کېږي بس دا خبره ته کله سوچ وکړه ستا سترګې چې په موبایل کې بې ځای استعمالیږي یا د نیټ کتونکیا یا د فیسبوک کتونکیا یا ستا سترګې چې بې زنا طرف ته ګوري ستا سترګې چې بې ځای استعمالیږي دې جملې ته ته ولې فکر نه کوې چې یا عبدالله اتق الله د الله بنده د الله نه لږ ویرېږه دا کار ستاسو مناسب نه دی تا نه به رب العالمین د دې تپوس کوي